د اعلیحضرت غازي شاه امان الله خان او ملکه ثریا د مرګ غمجنه کیسه. د افغانستان د پخواني باچا اعلیحضرت غازي شاه امان الله خان لور شاهزادګۍ هندیه په 2019 میلادي کال کې په لندن کې د بي بي سي دفتر د کتنې پر مهال د خپل پلار او مور ملکه ثریا د وفات په اړه ځینې کیسې وکړې چې دلته ستاسو پام ورته را اړوم. اعلیحضرت غازي شاه امان الله خان چې تر لاس کلنۍ واکمنۍ وروسته په کندهار کې پریکړه وکړه چې د ځواک پر سر جګړه نه کوي او د هېواد پرېښودو ته ترجیح ورکړه. افغانستان یې پرېښود، له خپلې کورنۍ سره د ایټالیا پلازمینې روم ته ولاړ او هلته یې د هجرت غریبانه او د کړاوه ډک ژوند پیل کړ. د ژوند تر پای هم هلته پاته سو. د هجرت په سختو شپو کې په وطن پسې اوښکې تویولې. د وطن د لیدلو ارمان یې درلود، خو وطن یې بیا په ژوندوني ونه لیدی. شاهزادګۍ هندیه چې د بي بي سي دفتر ته ورغلې وه، له هغو پوښتنو چې مطرح کول یې ګران وه، یوه یې د شاه امان الله خان د مړینې څرنګوالی و، ځکه نږدې 14 لسیزې وروسته هم د امان الله خان د مړینې کیسې پر دواړو شاهزادګۍ او مرکه کوونکي خپګان خپور کړ. بي بي سي چې کله په وطن پسې د شاه امان الله خان د اوښکو تویولو پوښتنه ترې وکړه، شاهزادګۍ وویل چې ماته ژړا رانسي، نو غوښتل مو چې پوښتنې بندې کړو، خو په شاهزادګۍ کې د پلار نښې نښانې وې او د غمجنو کیسو له پړاوه بې ژړا ووتله. چې ماته اوس ژړا رانشي. کله چې به لمر کېناسته نو زما د بابا جان به ډېر خوښېده. د نړۍ تر ټولو ښایسته د ورځې وخت دی، بېلابېل رنګونه. کله چې به لمر د غره شاته یا په سمندر کې کېناسته، ایټالیا ډېر بحرونه لري. نو بابا جان به مې ویل اولادو غلي اوسئ، اوس مه غږېږئ. دغه مهال به یې اوښکې راغلې، افغانستان به یې په یادېده. د اعلیحضرت غازي شاه امان الله خان د مړینې وړاندوینه. د اعلیحضرت غازي شاه امان الله خان د مړینې لامل ناروغي وه، خو پر شاهزادګۍ هندیې 2 نورو مسلو هم ژور اغېز پرېښی و. تر مړینې وړاندې د یوه ګونګي او ړانده سپین ږیري وړاندوینې او له مرګ وروسته افغانستان ته د پلار د مړي لیږد او ښخول. د اعلیحضرت غازي شاه امان الله خان د مړینې 2 کاله وړاندې په ایران کې یوه سپین ږیري غریب سړي وړاندوینه کړې وه چې د شاهزادګۍ هندیې پلار به له یوه لوی تاج سره افغانستان ته ځي. د وړاندوینې د کیسې پر مهال داسې ښکارېدل لکه د شاهزادګۍ هندیې د سترګو په وړاندې چې همهغه سپین ږیری مجسم سوی وي. شاهزادګۍ وایي دغه کس صوفي او نوراني شخصیت و. هغې وویل ګونګیان هم غږ لري چې ښایي له همدې کبله د هغه سپین ږیري غږ د هندیې په مغزو کې تر اوسه پاته و. دا د هغه مهال کیسه ده کله چې شاهزادګۍ د یوې مودې لپاره د ایران په مشهد ښار کې میشته وه. نو ویې ویل یو ځل مې له خپل ایراني میړه وغوښتل چې موږ ته خپلې ځمکې راوښیي. نزدیک سرک ماموتر همین نزدیک سرک یک پیرمرد کور با چوب راه میرفت، یک بچگک خورد. په راستنېدو کې د سړک پر غاړه یو ړوند سپین ږیری له لکړې سره روان و. دا 1958 کال و. یو کشر هلکی هم ورسره و. له دې چې دوی غریبان وه، موږ وغوښتل چې دوی ته پیسې ورکړو. موټر مو ورته ودراوه. دا سپین ږیری یوازې ړوند نه چې ګونګی هم و. مګر این بچه حرکتای مرد پیر رو میفهمه. خو دا هلکی په حرکتونو پوهېده. د شاهزادګۍ هندیې لا ډیر پام سپین ږیري ته هغه مهال واوښت چې په خپلو اشارو یې وروښودل چې ګواکې د دې او د پلار ټولنیز موقف یې ورته معلوم سو. له سپین ږیري سره ولاړ هلک شاهزادګۍ ته د هغه د اشارو مطلب ووایه چې دی وایي این زن که درون موتر است یک تاج خورترک داره به سرش. تاج نیست پیش تاج، مگه بابا داره که تاج کلان داره.
دغه انجلۍ چې په موټر کې ده کوچنی تاج پر سر دی خو پلار یې لوی تاج لري. دلته و چې سپینږیري په خپل عجیب غږ او اشارو شهزادګۍ ته هغه سوچ ورواچوه چې تل یې یادوي. و این آدم با تاج کلان بعد از 2 سال اونجا میره. او آدم با تاج کلان با طیاره او طرف میره. ګونګیان هم غږ لري او د دې سړي هم یو عجیب او غریب غږ و. نو خپل لاس یې داسې د افغانستان پر لور کړ چې 2 کاله وروسته هلته ځي. هغه سړی له لوی تاج سره په الوتکه کې هغې خواته ځي. شهزادګۍ هندیه وایي ما ویل دا به څنګه شونې وي چې پلار به مې بیا باچا کیږي او افغانستان ته به ځي. هغه هم په الوتکه کې چې چندان یې نه خوښېدله. خو د ګونګي او ړانده سپینږیري اشارې 2 کلونه ونیول چې شهزادګۍ هندیه یې په تعبیر پوه سوه. روحاني سړي په ژوندوني نه بلکې په مړینې د اعلی حضرت غازي شاه امان الله خان وطن ته د لوی تاج د ستنېدلو وړاندوینه کړې وه. شهزادګۍ په داسې حال کې چې ستونی یې ډک سو ویل و گفتن که بابا که تو ممکن است بابا پس پادشاه میشه پس افغانستان میره. بالاخره بعد از 2 سال پدرم با تاج کلانش با طیاره رفته افغانستان فوت کرده. بالاخره وروسته له 2 کلونو پلار مې مړ سو او له خپل لوی تاج سره په الوتکه کې افغانستان ته ولاړ. د 1960 کال د اپریل پر 25مه د سویس د زوریخ ښار په یوه روغتون کې اعلی حضرت غازي شاه امان الله خان ساه ورکړه او د افغانستان د ازادۍ، آبادۍ او ښېرازۍ دا ستر لارښود د خپل هیواد د لیدنې، آبادۍ او پرمختګ په ارمان د تل لپاره سترګې پټې کړې. ارمانجن او ډک زړګی له دې فاني نړۍ څخه ولاړی. کله چې شاه غازي امان الله خان وفات سو نو افغان سفیرانو د افغانستان دولت ته احوال ورکړ. خو شهزادګۍ هندیه وایي چې افغان دولت هم نه پوهېده چې څه وکړي. په دې وخت کې پاکستان چې د امان الله خان د مړینې پر کال 14 کلن و د شهزادګۍ په وینا ډیر لیواله و چې امان الله خان پکې شخصي خو ملکه سوریا ته د سره کرښه وه. پاکستان از خاطر که آزار بته افغانستان خبر دادن به مادرم که جنازه شاه امان الله خان غازی به پاکستان بیاریم که ما چی چیزا برش میسازیم و همین ساختمان. البته مادرم قبول نمیکرد. شهزادګۍ هندیه کیسه کوي کله چې شاه امان الله خان وفات سو سفیرانو د افغانستان دولت ته احوال ورکړ. هغوی هم نه پوهېدل چې څه وکړي. پاکستان د دې لپاره چې افغانان وځوروي نو کله چې پاکستان مې مور ته احوال واستوه چې که د شاه امان الله خان مړی پاکستان ته راوړي موږ به ډیر څه ورته جوړ کړو. نو مور مې دا وړاندیز ونه منه او ویل تر دې چې د خپل خاوند مړی پاکستان ته یوسي مور مې خوشحاله وه چې د پاکستان پر ځای د مراکشي پوځیانو په هدیره کې ښخ کړي. خو په اروپا کې د افغان سفیرانو تر احوال وروسته د افغانستان دولت وویل چې د اعلی حضرت غازي شاه امان الله خان جسد دی افغانستان ته راوړل سي او په جلال آباد کې دی د خپل پلار حبیب الله خان څنګ ته خاورو ته وسپارل سي. وقت آریانا تا روم میامد طیاره آریانا سوار شده برادرم کاکایمو و خواهرزاده مستقیم به جلال آباد. هغه مهال د اریانا افغان الوتکې تر روم پورې راتللی نو بیا یې د اریانا په الوتکه کې یوړ چې ورور می، کاکا می او خوریی می د دریو سړیو د کندهار له لارې زما د پلار مړی مستقیما جلال آباد ته یوړ. د اعلی حضرت غازي شاه امان الله خان د جنازې مراسمو ته د افغانستان له ډیرو ولایتونو په زرګونو خلک راغلي وه او همداراز له پښتونخوا هم د خان عبدالغفار خان په ګډون ګڼ شمیر مخورو او مشرانو ځانونه رسولي وه. د اعلی حضرت شاه غازي امان الله خان پر مړینې ټول غمجن وه. د امان الله خان له مړینې سره خلک متوجه سول چې وغولېدل. عادل زړه سواندی د ښځو د زده کړې ملاتړی او مترقي او پر معرف مین باچا له لاسه ورکړ.
یو شمیر خلکو افسوس کاوه چې ولې یې پر ضد ودرېدل، د چا له سترګو اوښکې روانې وي او خپل ستر لارښود او زړسوانده مشر او رهبر یې له یوې نړۍ ارمانونو سره په خپلو لاسونو خاورو ته وسپاره او هر یو په زخمي زړه د خپلو کورونو پر لور ولاړ او اعلیحضرت غازي شاه امان الله خان یې په سپېرو خاورو کې یوازې پرېښود. د اعلیحضرت غازي شاه امان الله خان د فاتحې مراسم د کابل په پل خشتي جومات کې ونیول شول چې فاتحې ته یې هم په زرګونو کسان راغلي وو. د فاتحې پر ټغر ناستو کسانو کې د ډیرو پام د شاه امان الله خان زوی شهزاده حمایت الله ته وو. له جوماته د باندې هم ګڼ شمېر خلک یې لیدلو ته ټول سوي وو چې ویې نسو لیدلی. افغان تاریخ پوه ډاکټر اعظم سیستاني وایي امان الله خان دومره پر خلکو ګران وو چې په هغه ورځ چې د مړینې خبر خپور سو هغه ورځپاڼه چې په 2 افغانۍ وه قیمت یې 40 ته ورسېدی. که څه هم ډیر معلومات پکښې نه وه، یوازې همدومره پکښې لیکل سوي وه چې کله او چیرې امان الله خان وفات سو او عکس یې ورسره خپور سوی وو. نوم یې ورځپاڼه متبرک سند ګرځولی وو. خفګان او پښیماني هغه 2 احساس وه چې د ښاغلي سیستاني په خبره په خلکو کې لا ډیر پیدا سول. امان الله خان یوازې افغانستان پورې محدود نه و. د ښاغلي سیستاني په وینا په پښتونخوا کې امان الله خان ته ارادت آن د انګریز چارواکو پام ځان ته ور اړولی وو او تر هغه ورهاخوا بیا د هند مسلمانانو هم امان الله خان خپل رهبر او باچا ګاڼه. د اعلیحضرت غازي شاه امان الله خان تر مړینې وروسته ملکې سرایه لسیزه هم پوره نه کړه او له اوږده کړاو وروسته ملکې سرایه هم د سرطان ناروغۍ له امله په 1958 کال کې ساه ورکړه. د ملکې جنازه هم چې د شهزادګۍ په وینا په ژوندون یې د افغانستان ارمان کاوه خو په ژوندون یې بیا خپل وطن ونه لیدی، په مړینې یې جنازه د وطن پر لور وخوځېده خو ځای یې معلوم و د شاه تر څنګ ښخېدله. له دې پیښې سره شهزادګۍ هندیه د لومړي ځل لپاره افغانستان ته ستنېده او په الوتکه کې د مور د جنازې تر څنګ ناسته وه. دا کیسه کوي چې د سهار 4 بجې وې چې پیلوټ وویل اوس د افغانستان خاورې ته دننه سولو. شهزادګۍ د نه زغمل کېدونکي غم پر مهال د نه تشریح کېدونکي احساس کیسه کوي او وایي د افغانستان خاورې ته د ننوتلو له اعلان سره ما ډیر وژړل، اوس مې هم چې یادېږي تل ژاړمه. له کړاوه د ډکو ورځو تر تېرېدلو وروسته شهزادګۍ وایي چې په روم کې د یوې مودې لپاره هوسا وه خو د مور او پلار تر مړینې وروسته پر دې خوندو او وړونه روزګار ډیر تریخ سو. دا هغه ورځې ورپه یادوي چې 9 کسان به تش دسترخوان ته ناست وه. شهزادګۍ هندیه چې 19 کاله له مور سره وه وایي چې ملکه سرایه د افغانستان له وضعیت ډیره کړېدله او تل به یې له اروپایي هیوادونو سره پرتله کوه. شهزادګۍ وایي مور یې د سرطان ناروغۍ او جلاوطنۍ ووژله. دا د هغو شپو کیسه کوي چې تر سهاره به د مور سر ته ناسته وه او مور ته د خدمت دا شپې او ورځې د خپل ژوند تر ټولو ښې شېبې بولي. د شهزادګۍ په وینا مور یې ملکې سرایه د ژوند په وروستیو کې سخت ارمان درلوده چې شین رنګی کمیس ولري خو دغه ارمان یې تر مرګه پوره نه سو.